يرم جدنونه خو ډېر خوند کوي لاله نستمونی وخکا خان مال ویسو کیره دې مال بچیا نن خو له تاسو ضمانتونه شوي دي وګوره زما خبره ورخه چې تاسو پورا سلوره دغه کو نه بار نه ځای او دا مال چې کم دې کریمی لور کې چاغه یو سي خان جی سچل دې سو شوغه پیګه کنا د شيري مور په پټو کې بیا کار کوي شيري مور د دې ته مطلب چې هغه بده نرمه جواب باندې نه پوهېدې نن به زه د هغې قبر اومکه ځمکه کې جوړ کړم راځم ډډه مورې ته دلته څه کوې ولې بچې څه شو مورې کار ختموه زر دس دی اسلم خان دې بیا راشي را دې شي که نه زمونږ به څوکي ته ترې هسې یارېږې لاړ شه هغه ستوري ته په ارام باندې کښېنه زه کار کومه لاړ شم لاړ شه تو ورته پروزي ډېره ښه ده مورې یا الله خیر وکړي تا بیا دې پټي کې کار شروع کو اسلم خانه ځمکه د الله ده او فصل په انسان د محنت کوي محنت په خپله ځمکه کېږي بوډۍ او دا ټوله ځمکه ستا خاوند په ما خرڅه کړې ده دا نشي کېدی څنګه چې یو مور اولاد نشي خرڅولی داسې زمیندار خپله ځمکې نشي خرڅولی بکواس بند کړه بوډۍ د ځمکې پټې شان ټوټې لپاره په خپل سر باندې د اسلم خان تندر مه غورځوه بوډۍ کني برباده به شي روکه شه بکواس بند کړه یزید مه جوړېږه نه الله به تا باندې تندر راغورځوي بکواس بند کړه مورې زما مور ته څه مه وایې دا ځمکې ټولې په سر کې ځان صحیح اوسئ خو زما مور ته څه مه وایې پس چې ځو مورې زه چې ځو مورې دې خواشه ټوټې خره بچیا تپلي مخونو ته څه ګوره بوشه او په وانه ورته د پوسو سخې جوړ کړه چې دنه بچ را نه شي بوشه روشه نه ما مور ته ما هاي مورې وای ماته کړه ور باندې مورې هاي مورې مورې کړه نه بچې راغلے تو او شل گزا لرے ولاڑے میریگا رازا رازا راغم غم مکوا گز می در پسی روڑے نن بدر بانی دا میدان ټول ناپ کوم مٹا غس پشان کانی لاندے مرازا او کو کانی لاندے راغلے نو چورا چورا بشی تم لکه د څښا خټکي چړې ته مه رادانګه چې د ځان نه خبرېږې لږ ټنګرې ټنګرې به یې ډېر غړمبېږې او ورېږې نه یو ځل در باندې وورېدمه نو تر پوزې پوزې به دې ټوپ کړم داسې مې ودربول مورې چې بیا به نه کوي
عمر د ډیر شه بچې زه دله ډېر څه درکا نن دې موږ باندې احسان وکړو احسان دې کې له احسان څه خبره ده دا خو زما فرض و شیرخان څه شو همدلته چېرته وم په خیال شیرخانه و شیرخانه کوم خوا لاړې دې خوا راشه مړه و ظالمه دا په تا څه شو دومره یېرېږي مه یېرېږه زه ولاړ یم اسلم خان څه شو اسلم خان مې داسې وویل چې د بوسوس خې مې دې جوړ کړو لاړ ورک شو ورک نه دی اوس به بیا راشي دا وګوره داسې سر دې غربولی لکه سړی پردی خر غربوي دې د خره بچو خو تا سره ډېر زیاتې کړی خیر څه خبره نه ده فکر مه کوه موږ دې ځان سره بوځو څه پی مې پوس کړو چې طبیعت کې شي نه نه زه دې سره نه ځم دی مې اوس بیا بېغربوي ما ځان ته بوځه زه تا ته ځم چې زه ولاړ یم بیا هغه مردار دې خوا نه شي راتلی دی بوځه بچی یېرېدلی دی ښه زه بیا بوځم زه چې ځو خان سیټ پیسې هم راولېږلې جي ډیمانډ ډېر زیات شو خلکو پیشکي بوکینګ وکړو خان شاباس ځوانانو همدغه شان تکړه اوسئ نن زه خان یم سبا به تاسو ټول خانان شئ خو لږ شان خیال ساتئ خان تھانیدار صاحب بسم الله زما د تره او د ترور لوریانو مونږ دلته نوي راغلي یو تاسو مونږ ته د تاڼې پته وښایئ غلا مو کړه که غلا مې شوې ده ولې مونږ درته نه ښکارو څه د شکله خو ډېر شریفانان ښکارئ ډېر هوښیار په ړومبي نظر کې سړی پېژنې بس بس زمونږ د نورجهان دونه تعریف مه کوه نورجهان بریک 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 تاسو مخامخ هم څه اکو بکو نه جهانګیر ولاړ دی جهانګیر جهانګیر اوس خو تاسو راته وښایئ که نه چې تاڼې ته په کومه لار لاړ شو ښه ده نو اوس ځان پوه کړئ سیده به لاړ شئ ټیک ده داسې به تاو شئ ټیک ده بیا به داسې تاو شئ ټیک ده هلته به یو ګل چکر راځي هلته به سیده به لاړ شئ کښېنه رستمه هر کلی خو راته ډېر ښه شو مخکې دې خدای خیر کړي